سلامونه ستړي مه شئ. د دې مهال وروستیو خبرونو ته درته زه حنیف الله ابراهیم خیل ښه راغلاست وایم. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع سیمه کې د امنیتي ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې ناستې ته په غبرګون کې ویلي له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نشته. ښاغلي قانع د یو شمېر هیوادونو له لوري له افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو اندېښنه په ردولو سره ویلي هیواد کې په بشپړ ډول امنیت ټینګ دی، هغه امنیت چې افغانستان په تیرو څو لسیزو کې نه دی تجربه کړی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون غونډه کړې. یا د غونډه کې د دې کمیسیون د جوړو شویو کمیټو کړنې، فعالیتونه او لاسته راوړنې ارزول شوي او د کمیټو د کړنلارو د بېلابېلو ولایتونو بیرته راستنه شویو ته د ځمکو ویش، له کابل څخه اړوندو ولایتونو ته د بېځایه شویو د لیږد، د ننګرهار له بېځایه شویو سره د مرستو د احکامو او فرامینو د څارنې او تعقیب لوی ریاست راپور په اړه بحث او په اړه یې لازمې پریکړې شوي دي. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر ویلي چې مسکو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له هڅو ملاتړ کوي او چمتو دی چې په دې برخه کې د لازمو مرستو زمینه برابره کړي. هغه له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتوالي په تړاو اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې هیواد یې له دغو ګواښونو سره د مبارزې په برخه کې له اسلام آباد ملاتړ کوي. د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د میدان وردګ لوګر ترمنځ د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو تړونونه یې له 2 ساختماني سړک جوړونې شرکتونو سره د 214 میلیونه افغانیو په ارزښت لاسلیک کړي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د دې سړک په رغولو کې 120 پلګوټي شامل دي چې د میدان وردګ ولایت له تنګي درې، قلعه امیر څخه پیل د الوزې، دوغاباد، شولک او بابو سیمو په تیریدو د لوګر ولایت پل علم ښار سره نښلول کیږي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی چې 4 نعت ویونکي یې د موسیقۍ په سبک د نعت ویلو په تور نیول شوي. وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دا کسان د تخار او فاریاب ولایتونو څخه نیول شوي او دوی ته مخکې څو ځله سپارښتنه شوې وه چې له دې ډول ویلو څخه دې ډډه وکړي. او روسي بهرني خبر کې درته لرو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یو خبري کنفرانس کې له غزې څخه د فلسطینیانو ایستلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان رد کړی او ویلي دي چې هیڅوک له دې تړانګې فلسطینیان نشي ایستلی. نوموړي زیاته کړې هیڅوک دا ځواک نه لري چې د غزې ولس د هغوی له ټاټوبي وباسي. ښاغلي اردوغان دغه راز ویلي چې غزه لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس د فلسطینیانو پورې اړه لري. مننه درنو لیدونکو چې ملتیا مو کړه. دا و دې مهال وروستي خبرونه چې ما حنیف الله ابراهیم خیل درته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله په امان.